یو بزرگ دی یزید ابن مرشد رحمت الله علیه اب ډیر زیات جړل او ویل وی په الله قسم کما ته الله پاک وای چې زه تا په دنیا کې په وصلخانه کې بندوم نو زما به خوب نه خفه به نو زه به ولې نه جاړم او ولې به نه یریږم چې الله ما ته فرمایي چې که ایمان او عمل د اختیار نه که دوزخ کې به بندوم او سری سیختی رحمت الله علیه لوی بزرگ دی هغه وی زه هر ورځ خپلې پوزې ته ګورم د دې یرې نه چې چېرته دا مخ مې تور شوی دی دا یره را سره محمد ابن واسع رحمت الله علیه اب ټوله شپه جړل الله ته او د ډېرې جړاو د یرې نه د هغه نه خوب تښتېدلی امام ابن الماجد دمیاتی رحمت الله علیه لیکلی دي یو لوی بزرگ دی هغه به ځان ته د شپې بستره خواره کړه را به لاس به یې پراخ کړ وی انک للینا والله فی الجنة الین منک ډېره نرمه بستره خو په الله قسم د جنت بستره ستا نه نرمه ده او بیا به یې ودانګل فما زال یصلي حتی طلع الفجر موز به یې کو ټوله شپه رب العالمین ته به یې جړل تر سحر خطو پورې ویل به چې د جهنم عذاب زمانه خوب تختولی دی او الله ته د پیشی او الله رب العالمین ته د درېدو د وجې نه زمانه سکون ختم شوی دنیا کې علی ابن حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولاد کې راځي هغه به چې کله اودس چاره دام وکړو رنګ به زیړ شو او متغیر به شو چا ورته دا ولې ده به ورته وفرمیل تاسو نه خبر چې د اودس چاره دام نه وروستو سړی د کوم ذات په وړاندې ودرېږي د الله پاک په وړاندې د الله عظمت یې دومره په زړه کې یو صاحب دی حرم ابن حبان ورته وایي بزرګ دی وایي کاش کې زه یو ګیا وی او د یو مؤمن اوښې خوړلی وی او بیا رانه پچه جوړه شوې وی لړه شوې وی خو د حساب کتاب دا سخته مې نه ویل چې د قیامت په ورځ به الله ته وړاندې کېږي او الله به حساب علي تپوس به کوي او د قیامت شپېلۍ او هغه سختې هغه چې زه یاد کړم نو یې زه زیات یارېږم د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په سوانحو کې راځي او فتح موصلي یو بزرګ دی چې دوی د الله د یرې نه دومره جړلي وو چې د اوښکو په ځای تې وینې وتې وي د الله د یرې د وجه نه په دې وجه د الله نه یره ډېره ضروري ده او د الله یره دا درې څیزونه غواړي یو ترک ګناه دویم زړه سختوالی لرې کول او دریم تزکیه د زړه بیا انسان د الله نه یریږي او د الله عظمت او د الله لوی د ده په زړه کې ځای پیدا کوي یو بزرګ دی چاته وی ما ته نصیحت وکړه هغه ورته وفرمیل چې داسې ځان وګڼه چې هر طرف نه درندګاني او منځ کې تی داسې زندګي تېروه د ګناه نه داسې په یاره کې اوسه د الله رب العالمین د احکامو باره کې داسې محتاط اوسه لکه یو سړی چې په دې درندګانو کې ګیر شي نو هغه یو لحظې دپاره هم غفلت نه کوي ویښي متوجه وي چې دې طرف نه ټک را نه کي یا دې طرف نه راباندې حمله ونه شي یا دې طرف نه راباندې څه چک ونه لګوي دقه شانتې د شیطان وسوسې دي انسي جني شیاطین دي زمونږ د دین د ایمان د اعمالو صالحو خلاف نفرت پیلاوي مومن بدی کې حساس وي د دین سرمایې باره کې به فکرمند وي نو یې داسې زندګي تېروه چې یو ساعت دپاره هم ته غفلت ونه کړي او سهوه ونه کړي هغه ورته نور هم لږ نصیحت راته وکړه ورته یې وفرمیل چې دغه کافي دی څوک چې تږی وي هغه له یو څاڅکي اوبه هم ښیي نه پرېږدي او خولې ته یې دننه کوي کوم خیال کړي چې ژبه خو مې بېلونده شي صوفیان وایي دا خبره ټیک ده دې بزرګ چې دې بل بزرګ ته نصیحت کړی دی
او دا ورته ویلي دي چې ځان د درندګانو په منځ کې فرض کا چې یو خوا خامار دی بل خوا لړم دی بل خوا لیونی سپی دی بل خوا زمری دی بل خوا بلا را نو بالکل انسان داسې دی چې انسان د درندګانو په منځ کې دی یو خوا تکبر دی بل خوا غرور دی بل خوا عجب دی بل خوا کینه ده بل خوا حسد دی بل خوا شهوت دی بل خوا دنیا پرستی ده بل خوا حرام خوری ده بل خوا یو درنده دی بل خوا بل درنده دی نو انسان که په دې کې محتاط ونه اوسېږي او د نیکانو خلکو او د مسجد او د خانقاه او د ذکر او د قرآن د درس او د احادیثو مبارکو د درس مجلس نه وي نو دی به د دې درندګانو شکار کیږي او عمل او عقیده او اخلاق به خرابېږي او دا ټول درندګان د انسان د عمل او د عقیدې ټک ورکوونکي دته نو که دی د دې نه غافله شو په دنیا کې خود ته دا درندګان نه ښکاري خو چې کله دا پرده د غفلت لرې شي د دا عمل چې دی په دنیا کې د دې درندګانو مني دا لړمانانو مارانو زمری او بلاګانې به ورته په قبر کې دا اعمال شي د دې بدو اعمالو زما استاد دې ګناهونو دې نه ماران جوړېږي لړمانان به جوړېږي او بیا به موږ له ټکونه راکوي الله پاک دې موږ تاسو د خپل ذات نه په حقیقي یاره باندې فایز کی او الله کریم دې زموږ تاسو پړونو کې د الله پاک لوی پیدا کی د الله عظمت د الله د صفات عظمت د الله د قرآن عظمت د الله د محمد صلی الله علیه وسلم خلی پیغمبر احترام تعظیم ادب او دارنګ د الله د احکام او احترام او د رسول الله د سنت احترام دا ټول د الله په خوف کې داخل دي ځکه د الله حکم داسې راغلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي د قرآن ادب وکړي اطاعت یې وکړي اتباع یې وکړي نو دا د الله تعظیم کې داخله ده چې سړی د الله په احکامو باندې عمل کوي او د الله د احکامو رعایت کوي رب العالمین دې موږ تاسو کې حقیقي خوف پیدا کړي اکبر الہآبادی وایي اکبر वो ऐश नहीं जिसमें याद खुदा नहीं वो तेश नहीं जिसमें खौफ खुदा नहीं اس ژوند خو نه دی چې انسان پکې د الله بندگی نه کوي د الله عظمت او لوی د پړه کې نه اس ژوند خو نه دی او دغه شانتي هغه جذبم نه ده هغه غصه نه ده هغه زناورتوب دی چې په کومه غصه کې سړی د الله نه یره کې نه او دا الله خوب په د تواری نه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین